أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة آل عمران آیت نمبر 145. مخی آیت کې اللہ تعالی و فرمایل دا نبی صلی الله علیه وسلم دا نه ده مگر دی اللہ تعالی یو رسول ده او لدنه مخکم ډیر انبیاء او رسولان دی اللہ تعالی تیر شوي دي. نو کچیرته دا نبی علیه الصلاة والسلام دی مخکنیو انبیاء و پشان باندې وفات شي یا دی کافرانو للاس نه شهید سی تاسو به بیا په شا باندې اوړیږئ او که څوک په خپل شا باندې واوړي عقب نشیني وکړي دین ته شا کړي د نبی علیه الصلاة والسلام له وفات نه وروسته دی الله ته ضرر نسي رسولی، دی به ځان ته تاوان ورسوي. او څوک چې د نبی علیه الصلاة والسلام له وفات نه وروسته په دین باندې پاته شي صابر سي الله به دغه شکرګزارو بندګانو ته بدله ورکوي. دا پرونی آیت شریف او د دې مطلب دا و د پرونی آیت شریف چې کله د احد په غزا کې د نبی علیه الصلاة والسلام د شهادت خبر خور سو، موږ تاسو قصه کړې وه. هغه ابن قمیعه عبدالله ابن قمیعه اول په نبی علیه الصلاة والسلام باندې د تورې ګزار و. طلحه ابن عبیدالله خپل لاس ورته ونیو، هغه د ده په دې لاس باندې ولګېدو. یو لاس کټ نه سو خو عیبي سو، ټول عمر دغه لاس بیا فلج شو. بیا یې د تیږې ګزار پې وکړو، تیږه د نبی علیه الصلاة والسلام په مخ ولګېدله. له هغې سره نبی علیه الصلاة والسلام داسې راولوېدو په دې ښي طرف باندې یو کنده و په دې کې ولوېدو. برسېر یې د تورې ګزار پې وکړو. بیا د عبدالله ابن قمیعه مصعب ابن عمیر مخې ته ودرېدو، په دې وخت کې هغه په توره ووهل، هغه شهید سو. د ابن قمیعه دا ګمان وکړو چې دا مې نبی علیه الصلاة والسلام شهید کو، ځکه هغه مصعب ابن عمیر او نبی علیه الصلاة والسلام دا په ظاهري دا صورت کې سره مشابهت درلود. نو د چغه غاړه کړه وای قتلت محمدا. په دې کې شیطان هم دا خبر په سخور کو، شیطان هم په دې جنگ کې ولو، هغه هم دا خبر خور کو. په دې کې ذات صحابه و سره غلط سوچونه فکرونه پیدا شو چې دا به څنګه چل کېږي، څنګه چل به کېږي. نو الله تعالی ویل صدا تاسې ولې داسې وو که نبی علیه الصلاة والسلام وفات شو یا شهید شو تاسې به په شا اوړېږئ. نن الله تعالی همدا خبر کوي چې تاسې ولې د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات یا د شهادت په وخت کې بیرته په شا ته رجوع کوئ، او تاسې ولې د احد له میدان نه ولاړاست، جنګ هم پرېښود، نبی علیه الصلاة والسلام هم پرېښود. دا مرګ خو هر چا ته په نیټه راځي چې لیکل شوی د الله اذن حکم چې راغلی نه وي تر هغو سړی نه مړ کېږي، چې هغه راسي بیا سړی مړ کېږي کانو. نو دا خو داسې نه ده چې سړی له جهاد له سنګر نه وتښتي نو دی به بچ سي، او که جهاد ته لاړ شي نو دی به خامخا مړ کېږي. دا داسې نه وي. ډېر خلک یا د وتښتي لاړ شي یو خوا بل خوا، هلته بیا چېرته په اکسیډنټ کې مړ شي، هلته چېرته په ناروغي کې مړ شي، بیماري کې مړ شي، هلته چېرته له چا سره همداسې د بازار جنګ جګړه وکړي درز پکې مړ شي. دا داسې نه ده چې مرګ صرف په جهاد کې ده، تاسې مرګ د الله په حکم سره ده. الله تعالی فرمایي وما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. مناسب نه ده یو نفس لره ان تموت چې دا مړ شي الا مگر باذن الله، د الله تعالی په اذن سره، د الله تعالی په حکم سره. نو هر نفس چې مړ کېږي دا د الله تعالی په حکم، د الله تعالی په اذن مړ کېږي. بې وخته بې ټیمه مرګی نشته ده. کتابا مؤجلا، کتابا دا منصوب ده په فعل محذوفه سره. كتب الله کتابا مؤجلا، الله تعالی لیکل کړي دي کتابا په لیکلو مؤجلا معینو مؤقتو سره. الله د هر شي لپاره یو معین ټیم لیکلی. مؤجل یعنی سنیټه معلومه وي، تاریخ معلومي.
کتابا مؤجلا الله تعالی لیکل کړي په لیکلو مؤجلا مؤرخ سره معین سره معلومدار سره د هر چا نیټه معلومه ده چې دا کس به په دې ټیم مړ کیږي په ناروغي به مړ کیږي په اکسیډنټ به مړ کیږي په ډرون به شهید کیږي په دې به کیږي په دې به کیږي په بستر به مړ کیږي د زړه اټیک به پې راځي د هر چا معلومه نیټه ده ومن یرد ثواب الدنیا په دې احد جګړه کې بعضې لاړل میدان یې پرېښودل هغو د دنیا ژوند تقاضا کوله چې موږ د دنیا ژوند ته فارغ شو ژوند زندگی وکړو بعضې راغلل جګړه یې وکړه لکه موږ تاسو ویل انس ابن نضر هغه راغی صحابه ورته ویل وایي چېرته ځئ اچاسې میدان پرېښودل وایي نبي علیه الصلات وسلام شهید شو وایي که هغه شهید شو الله تعالی خو نه ده مړ شوی خو راځئ وجنګېږئ د الله له دین نه دفاع وکړئ او په دغو نبي علیه الصلات وسلام پسې ځان متصل کړئ تاسې هم شهیدان سئ لاړ وجنګېدو دا انس ابن نضر بیا شهید سو وای خالد د مخې په طرف باندې له اتیا نه زیات زخمونه وو دومره کافرانو ویشتلی او په توره وهلی و دومره جګړه یې کړې وه ومن یرد ثواب الدنیا که څوک غواړي بدله د دنیا اجره د دنیا ثوابونه نؤته منها موږ به دته اعطا وکړو منها له دې دنیایي بدلونه رښتیا هم څوک چې دنیا غواړي الله تعالی یې ورکړي بلډینګونه یې پیسې یې مال یې دولت یې ومن یرد ثواب الاخره که څوک غواړي ثواب د آخرت د دنیا د آخرت ثوابونه نؤته موږ به دته اعطا وکړو منها له اخروي ثوابونونه وسنجزي الشاکرین زر د موږ به بدله ورکو الشاکرین شکرګزارو بندګانو ته کوم چې د الله تعالی په نعمتونو شکر کوي د الله تعالی په لاره کې جهادونه کوي وکأین اوس الله تعالی صحابه کرامو ته یو تاریخ بیانوي چې او مسلمانانو دا د تاسې نبی صلی الله علیه وسلم دا خو څه نوی نبي نه ده له دې نه مخکې ډېر انبیا راغلي دي 1,40,000 کم زیات انبیا راغلي هغو انبیاو هم له کافرانو سره مقابلې کړي دي کافرانو بیا په هغه انبیاو باندې جګړې کړي په هغوی زیاتی ظلم کړی هلته چېرته هم داسې نه داسې وي چې هغه د انبیاو یارانو دوستانو ملګرو هغه نبي په میدان پرېښودلی دی جنې تللي داسې چېرته هم نه داسې وي نو تاسې ولې داسې وکړو تاسې باید د دې نبي تر خوا د محمد صلی الله علیه وسلم تر خوا باید ولاړ وئ چې شهیدان کېداست که مړه کېداست که پاته کېداست دا د انبیاو په تاریخ کې هم چېرته داسې نه داسې وي چې نبي خپلو یارانو په میدان پرېښودلی وکأین او څومره ډېر من نبی د انبیاو دي قاتل معه جهادونه کړي دي په معیت د دې انبیاو کې ربیون جماعاتو کثیرون ډېرو څومره ډېر انبیا دي چې د دې په معیت د دې په انډیوالي کې جهادونه کړي دي ربیون جماعاتو کثیرون ډېرو وکأین چقه بسیار است من نبی از انبیا قاتل معه کی جنگیده است در معیت امی انبیا ربیون جماعات کثیرون بسیار زیاد فما وهنو نو کمزور نشول دغه جماعات دی انبیاو لما اغا مصیبتنو لرا اصابهم کم سدوی تورسیدل فی سبیل اللہ دی اللہ پلارکی فما وهنو وهنا یهنو وهنا کمزورتیا توائی ضعف توائی فما وهنو نو دا انبیاو ملگری دا کمزور نشول لما اغا سلر اصابهم کم سدوی تورسیدل فی سبیل اللہ دی اللہ تعالی پلارکی وما ضعفو او ضعفان نشول وما استکانو او ذلیل نشول استکان یستکینو استکانتا فمانا دی ذلت والله يحب الصابرین اللہ تعالی خوخوی صبرناک بندگان نو دی مخکنیو انبیاو دسی ملگری ول سی غوی سی بلا انبیاو سر ملگری ول پا تکلیفونو پا سختیو کی کمزوری کېدل نه ضعیف کېدل نه ذلیلېدل نه بلکې صبر به کول والله يحب الصابرین تاسو دې ته پام وکړئ وای دا د انبیاو ملګري داسې بل انبیاو سره ملګري ول او د دې په شاوخوا کې به جهادونه کول نو دی به د مشکلاتو مقابل کې فما وهنو دی به کمزوري کېدل نه وما ضعفو دی به ضعیف کېدل نه وما استکانو دی به ذلیل کېدل نه والله يحب الصابرین الله خو کوي صبرناک دی به صابران ول
څو قسمه خلک یې ذکر کړو 4 قسمه خلک همیشه چې دا کفر غلبه وکړي دا مسلمانان 4 ډلې سي بعضې مسلمانانو باندې وهن راسي وهنه یهن وهنن حدیث شریف کې دې تعریف راغلی وهن حب الدنیا و کراهیت الموت دی بعضې مسلمانانو دنیا ته رغبت پیدا سي له موت چې نفرت وسي هغه لاړ سي خپل کسب و کار شروع کړي مزدوري و خاري و تجارت دا شروع کړي ویل هیڅ سره مو کار نسته نه مې له امریکې سره کار شته نه مې له مجاهد سره کار شته دا وهنو ډلې دا څوک وهنو په خپل مال دولت تجارت بزنس په دې باندې ډاریږي چې دا خراب نسی یو دا ډلې دویم ډله ضعف وسي کمزوري سي هغه ښه جذبه لري د جهاد او د هر شواله که جهاد ده دی وایي دې سره د چا کېږي امریکې ته ګوره تا ته ګوره ډرون دي بي باون ده فلانی ده اوس خو لا نور جهازونه هم راولي چې دا بله څه شي دا دې سره چا کېږي تا یو بوشکه ده یو راکټ ده بس خلاص یو د کلاشینکوف ده په دې بوشکو په دې شیانو نه کېږي دا ضعف وسول دا شی سول بعضې استکانو بعضې ذلیل سي ذلیل څه مطلب هغه وایي دا اسلام زړې خبرې دي نوې کیسې راوړئ امریکایي نظام غربي نظام څه چې امریکا وایي هغه به منو که نه یې ختمیږو بل ذاتې ملک ترقي نه کوي بل ذاتې دا نه کېږي دا استکانو دا پې ورګډ سي دا ذلیل خلک سي او 4م ډله هغه دي چې بس موږ صبر کوو استقامت کوو د الله په لاره کې جنګېږو دغه هغه کسان دي چې د انبیاو پیروان دي نو نه به سړی کمزوری کېږي دنیا مال دولت پیسو ته به مخ نه کوي او نه به سړی د ضعف خبرې کوي چې ما ته ګوره دې ته ګوره دا کیسې نه کېږي او نه به سړی ذلیل کېږي چې بالکل د امریکا او د کفر نظام تسلیم کې او هغه چې څه غواړي تی ورسره ومني دا استقانو ده ذلت ده بلکې سړی به صبر و استقامت کوي او الله له دغو کسانو سره مینه محبت کوي دا د وایي وکأین او څومره ډېر دي من نبي د انبیاو نه مخکني قاتله جګړې وکړې جهادونه وکړل معهو په انډیوالي د دوی کې ربیون جماعاتو ملګرو یارانو کثیرون ډېرو هغه د انبیاو څنګه ملګري ول فما وهنو نو دوی کمزوري نشول یعنی دنیا مال دولت پیسو ته مخه نه کړه لما لدې وجه نه اصابهم چې دوی ته کوم تکلیف ورسېدو د الله په لاره کې وما ضعفو او دی احساس دی ضعف نکو دا سی نه ویل چې موږ د دې کافر مقابله نشو کولی د دې اسباب ډیر دي د دې آلات ډیر دي د دې فوجانو کسان ډیر دي ومستکانو او نه ذلیلان شول چې بالکل د امریکایانو نه کافرانو په نظام باندې ورګډ سي هغوی چې څه وایي دوی ورسره مني ذلیلان هم نه شول بلکې دغه ربیون دا د انبیاو ملګري انډیوالان دوی صبر وکړو استقامت یې وکړو والله يحب الصابرین الله مینه محبت کوي له دغو صابرانو سره وما کان دلته الله تعالی د ربیونو د انبیاو د انډیوالانو صفت وکړو د دوی 3 سلبي صفات بیان کړل او یو ایجابي سلبي صفت دا مطلب چې په دوی کې وهن نه و نفی وکړه سلبي وکړه په دې کې ضعف نه و په دې کې ذلت نه و او یو صفت یې دی ایجابي بیان کو دی صابرین ول اوس یې نور ایجابي صفات بیانوي چې دوی چې به کله جهادونه کول بیا به دا خبرې کولې دعاګانې به کولې الله به یادول تکبر به نه کول غرور به نه کول الله ته به عاجزي کوله داس به نه اوس یوه پوسته به ونیوله ذاتي به اسمان ته ډزې کولې ګر 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 ناره تکبیر زنده‌باد مرده‌باد ولې پوسته هم نیولې داسې خبرې به نه کولې عاجزي به کوله له الله نه به معافي غوښتله الله ته به سجدې کولې په فتح کې په نصرت کې وما کان قولهم او نو خبر د دې ربیونو د دې خبره بله خبر نه وه الا ان قالو مگر د دې خبر به دا خبر وه ربنا اغفر لنا یا الله ته موږ ته معافي وکړه ذنوبنا د موږ د ګناهونو و اسرافنا اسرف یسرف اسراف تجاوز لا حد نه تېرېدل یا الله ته معاف که موږ لره اسرافنا د موږ تجاوزات د موږ له حد نه تېرېدل فی امرنا زمونږ په کارونو کې د موږ په عباداتو اطاعاتو کې وثبت اقدامنا او یا الله ته مضبوط کا ته ثابت کا ټینګ کا اقدامنا د موږ قدمونه ونصرنا او یا الله ته د موږ مدد وکړه علی القوم الکافرین په مقابل د قوم الکافرین د کافرانو
یا الله دې مقابله کې دې موږ مدد او نصرت وکړه. دا د انبیاو د ملګرو د انبیاو د پیروانو صفات ول، ایجابي صفات، ثبوتي صفات، او مخکې درې هغه د دوی سلبي صفات ول. په دې کې وهن نه و، مینه محبت د دنیا، په دې کې ضعف نه و، تر کافر ځان کمزوری بلل، په دې کې ذلت نه و، کافرانو ته ځان تسلیمول. لکه دا بعضې الله دې موږ تاسې په خپل حفظ و امان کې وساتي. فآتاهم الله، الله تعالی اوس د دغو کسانو دنیوي و اخروي حالت بیانوي چې دا د انبیاو له دغو پیروانو سره الله څه وکړل. په دې کې خو دغه کمالات وکانه، ایجابي او سلبي صفات یې بیان کړل. الله ورسره څه وکړو؟ وایي الله ورسره دا وکړو د دنیا بدله یې ورکړه، د آخرت بدله یې ورکړه. د دنیا بدله فتح و نصرت یې ورکړو، د آخرت بدله جنتونه ورکړل، نو ثوابونه ورکړل، لوی لوی احسانات پې وکړو. فآتاهم الله، الله تعالی ورکو دوی لره ثواب الدنیا، اجره بدله د دنیا، فتح نصرت په کافرانو غلبه، وحسن او الله تعالی ورکو دوی لره هغه ښایسته ثواب د آخرت، د آخرت بهترینه بدله ورکړه، جنتونه، نعمتونه. والله يحب المحسنين، الله تعالی مینه محبت کوي المحسنین، له احسان کوونکو سره، کوم چې د الله تعالی په عبادت کې احسان کوي، د بندگانو سره په معامله کې احسان کوي. محسنین ویلو، محسنین جمع د محسنون ده، محسنون صيغه د اسم فاعل ده. لا احسن يحسن احسان، احسان دا دوه قسمه ده، یو احسان مع الخالق، لا الله سره احسان کول، یعنی په ښه طریقه عبادت کول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعریف کړی، الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. یا الله به داسې عبادت کوي گویا کسې ته الله ویني، که ته الله نه وینې دون عبادت خو وکړه چې الله دې ویني. او بل به احسان مع المخلوق کوي، یا الله تعالی له مخلوقاتو سره به احسان کوي. له مور و پلار نه شروع دا اول مستحق د احسان دي په مخلوقاتو کې، همداسې پسې ځه کاکا ماما، حتی په پشو په سپي باندې به هم احسان کوي، په هغو به هم ظلم متعدا نه کوي. الله داسې نیکان بندگان احسان چې د الله عبادت په ښه طریقه کوي او د مؤمنانو د الله له مخلوقاتو سره احسان کوي. الله له داسې بندگانو سره مینه محبت کوي. تر همدې چې پورې بس ده. د دې آیاتونو موږ تاسو ته درس و عبرت داسو چې مرګی دا په خپله نیټه باندې راځي. کومه نیټه چې الله لیکلي د الله حکم یې په هغه باندې راځي. د جهاد نه کافرانو د مقابلې نه په تیښته سره سړی له مرګه نسي خلاصېدی، او داسې نه ده سړی لاړ جهاد ته نو بس دی خامخا مړ سو، ذاتي ختم سو، ولې خو جهاد ته لاړ، داسې نه ده. دا د الله په خپل حکم یې، خپل امر یې په خپل ټیم راځي. او بل د کافرانو د غلبې په وخت کې باید سړی کمزوری نسی، سړی باید د دنیا محبت ته مخه نه کي، سړی باید ذلیل کافرانو ته تسلیم نسی، بلکې لکه د انبیاو هغه حقیقي ملګري انډیوالان باید سړی صبر وکړي، استقامت وکړي. او دغو صابرانو ته بیا الله تعالی د دنیا بدله هم ورکوي، د آخرت بدلې هم ورکوي، د دنیا فتح نصرت او د آخرت جنت و نعمت. الله تعالی دې موږ تاسې دنیا او د آخرت سعادت نصیب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. یا الله دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول او منظور کړي، که څه زیادت و نقصان شوی یا الله دې موږ ته معافي وکړي، موږ ته دنیا او د آخرت خوشبختي نصیب کړي. یا الله د کافرانو د جالونو د چالونو د دسیسو د پلانونو نن خپل حفظ و امان کې وساتي. اللهم سلط الظالمین بالظالمین ونجنا من بینهم سالمین. یا الله موږ د حق متبعین جوړ کړي. یا الله د باطل مینه محبت هم په زړه کې مه پیدا کوي، د هغو سره هم په زړه کې بغض کې نه پیدا کړي. وصلی الله تعالی علی خیر.